کرونا وایرسو ملا هیبت الله وواژه. تازه فارن پالیسي په کوټه کې د یو شمېر طالب مشرانو له قوله لیکلي چې د دې حرکت مشر ملا هیبت الله د کرونا وایرسو له وجې مړ شوی دی. سویون وړاندې راپور خپور کړی و چې هغه په کرونا اخته شوی دی او له ډېره وخته راهیسې د دې ډلې د رهبرۍ په غونډو کې هغه او سراج الدین حقاني نه لیدل کیږي او اوس ټولې چارې د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته ورپاتې دي. د دې تحریک یو مشر مولوي محمد علي جان احمد هم تایید کړي چې مشر په کرونا ناروغۍ اخته شوی خو د مرګ په اړه یې بېخبري ښودلې ده. د فارن پالیسي د راپور له مخې هغه طالب مشران چې د قطر په دوحه کې له امریکا سره د سیاسي حقوقو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی اوس ناروغان دي او د یو شمېر هغو روغتیایي وضعیت خورا نازک ښودل شوی دی چې په دوحه کې د دفتر نږدې ټول غړي ناروغان دي. په ورته مهال دا اندېښنه هم مطرح شوې ده چې که چیرې دوی په دغسې بد وضعیت کې وي نو راتلونکې اونۍ به له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات څنګه پیل کړي او اوربند به څه ډول رامنځته شي. د رسنۍ د معلوماتو پر اساس د روژې مبارکې میاشتې د اختر پیغام د سولې په اړه د طالبانو مهمو ناستو او نورو مناسباتو لپاره د هغه د غږیز پیغام نه خپرېدو دغه شکونه واقعیت ته نږدې کړي دي. د ملا هیبت الله د مرګ په اړه دغه اوازې ځکه خلکو ته واقعیت ښکاري چې په ورته ډول وړاندې هم طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مرګ پټ ساتلی و او بیا افشا شو. د ملا هیبت الله مرګ به هم ځکه تر ډېره پټ پاتې نشي چې د جګړې سولې او ژر پیلېدونکي بین الافغاني مذاکراتو په تړاو د هغه له غږیز پیغام پرته به څوک په بل هیڅ ډول د هغه په ژوند باور ونه کړي. طالبان اوس په یو تازه اعلامیه کې دا خبرې رد کړي خو دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله فقط همدا یو عکس وجود لري. نو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي که چیرته رښتیا هم هیبت الله وجود ولري نو ولې طالبان د هغه کوم نوی انځور نه خپروي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.